کله چې دا مسله رااله نو بغیر د دوی په کور کې فرض کړه داسې یو ځای دی په سفر کې یو سړی روان دی چې هغه وخت کې بل څه پروګرام نشته نو بلډ پریشر څنګه انسان کنټرول کولی شي. دویم ضروري خبره ده چې بلډ پریشر به کله هم بار بار نه ګوري. که ستا بلډ پریشر فرض کړه 180 یا 200 راغې او تا هر 15 منټه پس بلډ پریشر کتلو نو 2000 بلډ پریشر نه کمیږي او نه کمول پکار وي. خو د هغې به دا نقصان وي چې ستا بلډ پریشر بیا بالکل هم نه کمیږي ځکه چې هغه مزغو ته چې کوم د یرې کوم سیګنل ځي نو هغه یره چې کوم کیمیکل ریلیز کوي وینې ته هغه ستا رګونه نور هم تنګوي چې هغه رګونه نور تنګوي نور بلډ پریشر سیوا کېږي. چې کومه دوی هم د بلډ پریشر د چا سره هم وي نو هغه د ژبې لاندې کېښوستل نه بلکې تیرول ځکه چې د ژبې لاندې چې کوم دوی کېښوستل شي نو د هغې جذب کېدل ډېر سپیډ کې کېږي. د ټول ناول خو چې تاسو چاله بلډ پریشر ګورئ نو پکار ده چې هغه په یو داسې کرسۍ باندې ناست وي چې د هغه ملا سپورټډ وي چې د هغه ملا ته لګېدلې وي چې د کرسۍ شاته بیک سپورټډ وي او د هغه خپې په ګراوند باندې لکه لګېدلي ګراوند سره ټچ وي ځمکې سره او دا کراس نه وي لکه خپې په یو بل باندې اړولي نه وي او کوم ځای ته چې تاسو کف اچوئ چې هغه د زړه د لیول سره وي. چونکې د بلډ پریشر مطلب هم دا دی چې د وینې چې کم پریشر دی په رګونو کې نو هغه خو چونکې د زړه نه جوړېږي نو د زړه سره لیول کې د مریض لاس د زړه د لیول نه اوچت وي یا ډېر لاندې وي. د بلډ پریشر باره کې ما ډېرې زیاتې خبرې کړي دي چې بلډ پریشر په صحیح طریقه باندې کتلی کېږي څنګه د بلډ پریشر تشخیص څنګه کېږي د بلډ پریشر علاج څنګه پکار دی او په ایمرجنسي کې په کور کې خاص طور پر چې بلډ پریشر د چا سیوا شي نو داسې څه طریقه وکړو په هغه وخت کې دوی نه وي چې دا بلډ پریشر ورسره کنټرول شي. زما نوم ډاکټر شهریار خان دی. زه یو کنسلټنټ کارډیالوجسټ یم او زه په پښتو ژبه کې د خپلو ساده پوښتنو دپاره اکثر د طب متعلق ویډیوز هم جوړوم او د هیلث پروفیشنلز دپاره میډیکل لیکچرز هم ریکارډ کوم. نو یاد ساتئ چې کله بلډ پریشر سیوا شي نو عموما بلډ پریشر د سایلنټ کیلر وي یعنی د بلډ پریشر څه علامات نه وي او دا ضروري نه چې بلډ پریشر سره د په سر باندې درد وي یا د څه تکلیف کېږي یا د خامخا څه مسله انسان ته جوړوي. موږ داسې ډېر مریضان بلکې روزانه 15 شپږ داسې مریضان چې بلډ پریشر 200 نه هم سیوا وي او هغه ته هیڅ علامات نه وي بلکې هغه بل څه کار له هسپتال ته راغلی وي. نو یاد ساتئ چې بلډ پریشر یو خاموش قاتل دی. بهرحال تاسو چې کله بلډ پریشر سیوا شو نو اکثر عموما د خلکو سره د زړه درزا سیوا کېږي ساه ورسره لنډه لنډه کېږي ستړیوالی ورسره راځي سر ورسره درونیږي سترګې ورسره تورې تورې کېږي او سر چکراوېدل ورسره راځي. کله چې دا مسله رااله نو بغیر د دوی په کور کې فرض کړه داسې یو ځای دی په سفر کې یو سړی روان دی چې هغه وخت کې بل څه پروګرام نشته نو بلډ پریشر څنګه انسان کنټرول کولی شي. کو چېرته دا انسان لږ ریلیکس شي یعنی د مازغه لږ دمه شي کو چېرته هغه فرض کړه غوسه کړې وي سګرټ څښلی وي چای تیز کړی وي یا بل څه ذهني پریشانی خفګان وي نو کو دا هر څه وجه وي خو که هغه لږ ریلیکس شي نو د بلډ پریشر لږ د کمېدو امکان پکې شته. د ریلیکس کېدو طریقه دا د دې ته باکس بریدینګ وي. باکس مطلب دا چې تاسو بیا یو باکس جوړ کړئ څنګه چې یو څلور ګوټه باکس وي نو د هغې طریقه دا ده چې د 4 سیکنډو کې به په مزه مزه تاسو ساه واخلئ لکه ساه مو واخیسته 4 سیکنډه د باکس د یو کیرخه جوړه شوه بیا به تاسو ساه 4 سیکنډه ودروئ بیا به په مزه مزه په 4 سیکنډو کې ساه وباسئ او چې وباسئ بیا به یې ودروئ. نو په دې طریقه به تاسو 4 داسې یو باکس به تاسو جوړ کړئ په مزه مزه به یعنې ساه اخلئ ودروئ به بیا به ساه وباسئ بیا به ودروئ بیا په مزه ساه اخلئ بیا به ودرئ په دې طریقه به ته خپله ساه اخلي. دویم ضروري خبره ده چې بلډ پریشر به کله هم بار بار نه ګوري. که ستا بلډ پریشر فرض کړه 180 یا 200 راغې او تا هر 15 منټه پس بلډ پریشر کتلو نو 2000 بلډ پریشر نه کمیږي او نه کمول پکار وي خو د هغې به دا نقصان وي چې ستا بلډ پریشر بیا بالکل هم نه کمیږي ځکه چې هغه مزغو ته چې کوم د یرې کوم سیګنل ځي نو هغه یره چې کوم کیمیکل ریلیز کوي وینې ته هغه ستا رګونه نور هم تنګوي چې هغه رګونه نور تنګوي نور بلډ پریشر سیوا کېږي. نو اکثر موږ په مریضانو سره موږ زه پخپله په هسپتال کې داسې کار کوم چې مونیټر کم د بلډ پریشر اتې بالکل ډیټیچ کم او د هغې بټن بنده کم چې دا مریض بار بار خپل بلډ پریشر نه ګوري ځکه چې اټینډنس کې خلک ورسره داسې وي چې هغه بټن وخي بلډ پریشر بیا راشي هغه بیا سیوا راشي. یاد ساتئ چې بلډ پریشر اچانک کمول زیات خطرناک دي د زیات بلډ پریشر نه. د هغې وجه دا ده چې تاسو ته ما مخکې په یو ویډیو کې ایکسپلین کړي چې ستا چې کوم د اعضا دي کوم ټیشوز دي لکه مازغه دي زړه دی ګردې دی دې ته په یو تیز پریشر سره وینه روانه ده او تا एकदम دا پریشر راوغورځو نو دا داسې مثال دی چې یو بوټي ته په پایپ کې اوبه روانې ته एकदम په پایپ خپه کېښوسته نو په هغه پایپ کې بیا هغه اوبه مخکې وروسته ځي خو هغه بوټي ته به نه رسي. نو بلډ پریشر اچانک کمول ډېر خطرناک دي. بلډ پریشر اولنۍ 6 غنټو کې صرف
د 160 یا د کم بلډ پریشر چې به سٹارټ کیو د هغې 15 یا 60% کمول دي. لکه کو فرض کړه یو کس بلډ پریشر 200 دی نو په اولنۍ ګنټه کې دا صرف 185 یا 180 ته راوستل دي یا 160 پورې، او بیا د هغې نه پس په 24 ګنټو کې دا بلډ پریشر د 24 نه د 48 یعنې یو ورځ نه د 2 ورځو پورې دا بلډ پریشر نارمل ته راوستل پکار دي. نو سپیډ سره بلډ پریشر کمول هم خطرناک دي. چې کله انسان کام شي یعنې لږ ریلیکس شي، اوبه څښل، هغه سره خبرې کول، کو هغه چې د ګرځې را ګرځي هغه په آرام سملول، لږ تیاره خاموشي ورته جوړول، بیا د هغې نه پس دا اوږده ساه اخیستل څنګه چې ما تاسو ایکسپلین کړه. عموما په کور کې خامخا داسې څوک وي یا سفر کې داسې څوک وي چې هغه د بلډ پریشر نه جوړ وي، نو هغه څه نه څه د بلډ پریشر دوی وي. نو په دغه وخت کې چې کومه دوی هم د بلډ پریشر د چا سره هم وي، نو هغه د ژبې لاندې کېښوستل نه بلکې تیرول، ځکه چې د ژبې لاندې چې کوم دوی کېښوستل شي نو د هغې جذب کېدل ډېر سپیډ کې کېږي، نو هغه په سپیډ کې نقصان هم کولی شي. نو هغه تیرول او بیا لږ انتظار کول، بیا په 6 ګنټو کې خامخا به داسې څه طریقه کېږي چې هغه مریض به هسپتال ته رسي یا به د هغه خپله دوی پیدا کېږي. نو په هغه صورت باندې بیا یو ECG کول یا د مریض د مزغو اسسمنټ کول، چېرته خدای مکه فالج اټیک خو نه دی شوی، هارټ اټیک خو نه دی شوی، ګردې خو نه دي خرابې شوي، نظر خو نه دی خراب شوی. دا د بلډ پریشر هغه ابرپټ چې کم اینډ آرګن ډیمیج کوي، یعنې کم هایپرټنسیو ایمرجنسي چې ورته وایي چې کم بلډ پریشر ستا کم دا د اعضا ډېر په اسانه خرابولی شي. خو د بلډ پریشر د چک کولو طریقه دا 95% خلکو له یا خو نه ورځي او یا د ګایډ لاینز والا چې کومه طریقه ده هغه خلک فالو کوي نه. نو زه تاسو سره دا شریکوم چې بلډ پریشر به په صحیح طریقه باندې څنګه ګوري. د ټول ناول خو چې تاسو چاله بلډ پریشر ګوري نو په کار ده چې هغه په یو داسې کورسۍ باندې ناست وي چې د هغه ملا سپورټډ وي، چې د هغه ملا ستا لګېدلې وي، چې د کورسۍ شاته بیک سپورټډ وي، او د هغه خپې په ګراوند باندې لکه لګېدلي ګراوند سره ټچ وي ځمکې سره، او دا کراس نه وي، لکه خپې په یو بل باندې اړولي نه وي. دا پکې ډېره ضروري خبره ده. او د دې نه مخکې چې په لکه مخکې په نیمه ګنټه کې د مریض چای نه ویڅکلي، کیفین یې نه اخیستی، سګرټ یې نه څښلی، چا باندې غوسه نه یې کړي، او یا یې څه منډه تیزه نه یې وهلي، ایکسرسایز نه یې کړی، خو دا شیزونه یې کړي وي نو بلډ پریشر زیات به غلط زیات راتللی شي. بل یو ضروري پوینټ پکې دا هم دی چې د بلډ پریشر مثانه خالي وي، چې هغه واشروم اټینډ کړی وي، کو چې تته شمیتیا چې هغه له ورځي او هغه نه وي کړي نو دا هم غلط بلډ پریشر ورکوي. د هغې نه علاوه بیا چې کله تاسو بلډ پریشر ګورئ نو د مریض لاس په کار ده چې دا لاس داسې سپورټډ وي، دا په سیز باندې پروت وي، او کوم ځای ته چې تاسو کف اچوئ چې هغه د زړه د لیول سره وي. چونکې د بلډ پریشر مطلب هم دا دی چې د اینې چې کم پریشر دی په رګونو کې نو هغه خو چونکې د زړه نه جوړېږي نو د زړه سره لیول کې د مریض لاس د زړه د لیول نه اوچت وي یا ډېر لاندې وي نو دا بلډ پریشر به غلط راځي. نو کله چې تاسو مریض داسې په دې پوزیشن کې کېنوئ څنګه چې دا ټولې خبرې ما وکړلې، بیا پکې یو اهم او ضروري خبره دا ده چې 15 منټه په کار ده چې بلډ پریشر څوک ګوري، لکه ډاکټر یا هر څوک چې ګوري هیلث پروفیشنل، او کم مریض چې هغه دواړه 15 منټه غلي ناست وي او دا ریلیکس وي. د دې مقصد دا دی چې په دې 15 منټو کې یو انسان له ډېره هم غوسه ورځي، خو چې هغه لږ خاموشه کېني یو 15 منټو نه هغه غوسه سړی شي، داسې دې 15 منټو کې دا مریض ریلیکس شي. نو خبرې د بلډ پریشر کتلو دوران کې هم او د هغې نه مخکې 15 منټه دا بالکل بندې دي. چونکې اوس خو موږ ویډیو جوړو نو 15 منټه هغه بریک خو پکې موږ نشو اخیستی، خو تاسو داسې ایزیوم کوئ چې موږ 15 منټه خاموشه کړئ نو اوس د هغې نه پس موږ بلډ پریشر ګورو. د کف باره کې چې څه خبره ده نو کف دونه پکار دی، خو تاسو ډېر ټایټ کف د غټ لاس والا مریض ته واچوئ نو دا به زیات بلډ پریشر ورکوي. داسې کو غټ کف د نري مریض ته واچوئ، نري لاس والا، نو هغه به هم غلط بلډ پریشر ورکوي. نو ضروري دا ده چې کف دونه وي چې د مریض د لاس نه هغه 80% لاس نه تاویږي، چې لکه دا نه چې 2 قطه ترې راتاو شي یا ترې بیخي راتاویږي نو په زور تا پې لاس ایښي، دغه صورت کې به هم غلط بلډ پریشر راځي. کف به اچوي کوم ځای ته، دا چې کوم جوړ دی لکه دا جوړ دی داسې، نو دې ځای کې به تاسو 2 ګوتې کېږدي او د دې نه 2 ګوتې بره، چونکې دلته به تاسو د سټیتوسکوپ ډایفرم دی نو د دې نه 2 ګوتې بره پکار دی. نو اوس ستاسو مخکې ګورم چې مرکري به تاسو لاندې دی د دې څنګه راولئ. او دې ځای کې د آرټري نښه وي که نه، نو تاسو دا داسې دې ځای ته د چونکې دا چې کوم نبض موږ دې ځای کې ګورو نو دا تاسو دې ته مخامخ داسې راوستی شي، چې دا تاسو داسې راولئ. بیا به تاسو کف به ډېر زیات په زور هم نه کلکوئ او بیخي سس به هم نه پرېږدئ، بس دونه ریلیکس. ګوره دا ته 80% نه زیات لاس د مریض کور شو، نو دا مطلب چې دا کف د دې مریض د سایز دپاره دا ټیک دی. بیا راشو دې ته، دا خو تاسو ته پته ده چې چا یوز کړی وي. ضروري خبره پکې دا ده چې دا مرکري چې کوم ده دا به تاسو په دونه حساب سره لاندې راولئ چې په 1 سیکنډ کې دا صرف 2 mm of Hg لاندې راشي. دا به داسې په یو پړق هم لاندې نه، لکه سر تاسو غدلي بس هغه ځینې شروع شي 1 سیکنډ کې کړپ لاندې راشي، هغه هم
د دې مطلب چې دغه بلډ پریشر صحیح چیک نشو. د دې کف د انفلیټ کولو نه مخکې پکار ده چې دې ځای کې نبض وي. هغه خو به زه تاسو د بلې ویډیو کې ښیم چې نبض به څنګه، خو چې دا تاسو ګورئ او بیا تاسو کف شروع کړئ انفلیټ کول، نو چې په کوم ځای کې دا نبض غیب شو زمانه، د دې مطلب چې د همغه د دې مریض برنی بلډ پریشر دی او د هغې نه به تاسو بیا 20 یا 30 mm of Hg بره لاړ شي. کله چې تاسو بره لاړ شي بیا دغه پوینټ باندې تاسو به سټیتوسکوپ واچوئ او ډایفرام به دلته کېږدي. اوس څنګه تاسو ته ما وویل چې تاسو به په 1 سیکنډ کې به تاسو 2 mm of Hg لاندې راځئ، نو دا به تاسو په آرام په آرام لوس کوئ. څنګه تاسو دلته دا دغه ښکاري په دې اندازه به تاسو په مزه مزه راځئ. تاسو ته به دې سکرین کې دا ګراف ښکاري دا چې لاندې را روان دی. دلته اوس ماته د اولنی اواز ماته سټارټ شو، نو دا د برنی او دلته اوس ماته لاندې اواز سټارټ شو، دا د لاندینی بلډ پریشر دی. ضروري یو خبره پکې دا هم ده چې کله تاسو څنګه بلډ پریشر وګورئ نو دا ډېر امپورټنټ پوینټ دی. فرض کړه تاسو بلډ پریشر وکړه او تاسو په خیال باندې هغه 139 و، نو تاسو به 139 نه یادوئ، دا به تاسو 140 یادوئ. نیر چې کوم ایون نمبر وي، فرض کړه لاندینی تاسو وکړه دا 79 و، نو تاسو به 79 نه یادوئ یا 87 و، تاسو به 80 یادوئ، لکه ایون نمبر به تاسو یادوئ. اوس ته چاته کو دا ووایې چې یاره د بلډ پریشر 139/79 دی، نو لکه دا څه شو، خو چې دا ووایې چې 140/80 دی نو دا ټیک ښکاري، نو تاسو به نیرست ایون نمبر چې کوم هغه به تاسو لیکئ. بلډ پریشر تاسو کله وګورئ نو د مریض لاس به په خپله باندې انکور کوي او مریض ته به ووایي چې ستا دونه بلډ پریشر دی او هغه به په یو پیج باندې هم ولیکي او مریض له به هغه پیج ورکوي. اصلي او د دې نه هم ښه طریقه دا ده چې تاسو په دغه بل لاس باندې هم بلډ پریشر وګورئ او په دوانو لاسونو کې چې د کم بلډ پریشر کو فرض کا فرق پکې و او کم زیات و، نو تاسو به هغه خپل ریډینګ واخلئ. نو دغه یو طریقه وه چې دا تاسو په کور کې کولی شئ چې د خپل بلډ پریشر بغیر د دوایي په هغه وخت کې وقتي طور پر لږ راکم کړئ او بیا د هغې نه بس دوایي استعمال کړئ او خپل ځان معاینه وکړئ. زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د نورو پوښتنو سره هم شریک کړئ.